السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو که چیرته ستاسو د موبایل کې انټرنیټ سپیډ کم وي نو موږ څنګه کولی سو دغه د انټرنیټ سپیډ زیات کړو. ملګرو تاسو ته معلومه ده چې ځینې ساحو کې انټرنیټ ډیټا چې د 3G وي 4G ته یې باید موږ څنګه واړو. نو ملګرو د دې لپاره باید سپیډ هم زیات سي او د موبایل ډیټا چې د هغه به هم 4G سي. نو راځو اول ملګرو د پلی سټور څخه د ډاونلوډولو طریقه درښیم. اول خو باید موږ یوټیوب کې ډسکرپشن کې وي لینک یا اول کومنټ کې، نو یا تاسو ټلګرام څخه ډاونلوډولی سئ زموږ د ټلګرام ادرس څخه، خو زه تاسو ته په پلی سټور کې هم طریقه درته ښیم. تاسو چې کله پلی سټور ته رالاست نو په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ 4G نیټورک. دا رقم چې تاسو کله ولیکئ نو بیا به تاسو لاندې راسئ، دغه به تاسو راخلاص کئ. نو کله چې مو دغه راخلاص کړه اول خو یې تاسو انسټال کړئ. د دې ځای څخه کله چې مو نصب کړئ اوپن باندې کلیک ورته واخلئ. د دغه صفحه په دا طریقه به ده، نو تاسو باید د دې ځای ته راسئ. دلته دغه انلاین ته به 4G انلاین ته به تاسو راسئ دې ځای ته. نور به کار نه ورسره لرئ نو تاسو ته معلومه شوله چې انټرنیټ چې دی 4G ته واوښتی. نو تاسو نور سیټینګز تاسو څخه نه غواړئ، فقط همدغه سیټینګ و. نو دوستانو تر بلې ویډیو پورې ښې چارې. د خدای په امان.